بسم الله الرحمن الرحیم کلاس 11 بایولوجی دا په دې کې چپټر نمبر 10 چې موږ ختم کړو چپټر نمبر 11 موږ سٹارټ کو باقي بیا موږ ډایجسټیو سیستم چې شروع کو په ډایجسټیو سیستم کې موږ اورل کیویټي باره کې چې موږ شروع کړو یعنی زموږ چې کوم خوله ده باقي غاښونه دي هغه کیمیکل میکانیکل ډایجیشن بیا د جبې په کې خپل کار دی سلایوا کمیلاړي چې دي اپ کې خپل کار دی بیا لپاره چې کمپلیټ دا هغه په خپل کار دی دا ټول شیزونه چې موږ وې نو چې کله خوراک زموږ په خوله کې پروتي بیا موږ دا وې چې دا کاربوهایډریټ ډایجیشن چې دی زموږ خوله کې سٹارټ شي و زموږ دا کوم خوله چې د خپل کار وکړو دا غینه بعد د دې خوراک د تیرولو دا کم سټیج چې دی دا سٹارټ شي د خوراک تیرولو کم سټیج چې دی دا زموږ سره درې سټیجونه دي یاد بساتئ کم خوراک چې موږ تیرو دي ته موږ وایو سویلوینګ دا سویلوینګ چې دی دا یو پروسس دی چې کله مری ته د خوراک انټر شو لکه اوس د دې خوله کې چې ستا کوم خوراک پروت دی دا ستا په کنټرول کې دی خو چې کله دې مری ته لاړو نو دا پروسس چې دی دا بیا انوالونټری شو دا بیا تو کنټرول کولای نشي دا خوراک په خامخا معدې ته چې دی رسي نو دا اولنې سټیج به موږ راوالو اورل سټیج یا زه دې ته ویلې شمه چې پوسټ سټیج چې پوسټ سټیج دا اولنې سټیج دی ٹھیک شو دی پوسټ سټیج ته چې موږ اورل سټیج چې دی هغه ته وایو یا به زه لیکور کما پوسټ سټیج خو دلته کومه دا چې د خولې کار ختم شي نه غینه بعد سویلینګ پروسس چې دی شروع شي خو دلته موږ اورل کیویټي باره کې وایو چې دوی به کې څه کار کوي لکه خوراک چې لاندې دی مری ته ارتاوي کې د خوله به کې څه کار کوي نو څه کوي پروسس اف چیوینګ موږ چې خوراک خورو په دې خوراک باندې موږ شکون وهو وز دا شکون وهل چې دی د دې کار سره گمز مطلب دا دی زمونږ د کمی جامې چې دي ان پلیټ د دې مطلب دا دی لکه موږ دا شکون وهو کنه دا د شکون وهلو دا کم پروسس چې دی زمونږ د کمی جامې چې دي دلته چې کم تالو دی دا درې وانه and movement of food او دا غي سره سره د خوراک چې کوم موومنت شات طرف ته یا اخوا یا دیخوا دا څلور سيزونو خبره کوي چې شخون وهل شو زمونږ جامې شوي پلیټ شو او دا غني لوا د خوراک چې کوم موومنت نو د دې څلورو سيزونو د وجې نسیجل کیږي begin some reflex activities د دې څلورو سيزونو د وجې نه سر reflex activities چې دی هغه سٹارټ شي reflex activities اشاره دا swallowing process ته چې خوراک تیرېده چې دی هغه سٹارټ شي ٹھیک شو which take our food د خوراک we see into stage 2 اولنې سټیج چې دی ختم شو جام خپل کار وکړو شکون محل چې دی ختم شو د تالو کار چې دی هغه کې ختم شو د خوراک موومنت چې دی کم چې موږ کنټرول کوو ختم شو خوله چې دا سټیج ونو د دین خبر لاړه پیرنګز ته چې کله پیرنګز ته لاړه نو موږ به دې ته سوایو چې دا سټیج 2 دی ٹھیک شو خو د سټیج 2 نه مخکې موږ د سلایو باره کې وایو چې انزایم هیلپس ټو فارم بولس په دې لاړو کې داسې انزایمي چې د هغې د وجې د خوراک پوز شي چې کله د خوراک پوز شي نو زموږ غاښونه په دې کې پیدا ولي د خوراک میده کې چې کله د خوراک میده کې د دې نه چې کومه نوړې جوړ شي بالکل ذره خوراک نه هغې ته موږ بولس چې هغه ته وایو بیا چې زموږ کوم جبه ده نو ټنګ سکویزز انټو پیرنګز د جبې د لاسه زموږ خوراک چې دی هغه شاته راتاو شي ټیک شو چې کله شاته راتاو شو سټیج 1 ختم سټیج 2 سٹارټ شو پیرنګز وته تاسو وایي او کنه پیرنګیل سټیج وته وایي یا ته پیرنګیل سټیج وایي تاسو مرزي ده سټیج 2 چې دی سٹارټ شو وس پیرنګز په کوم ځای کې دی زمونږ چې کومه دا مری ده نو په دې ځای کې پیرنګز چې دی یو پایپ شانتي دی دې ځای کې چې دی پیرنګز دی و دا کار شروع شو نو څه کوي د پیرنګز نه علاوه دلته کې زموږ سره یو بل پایپ دی چې هغه ته مونږه لیرنګز چې دی هغه ته وایو پیرنګز د خوراک د بار شو لیرنګز د اکسیجن د هوا د وړو د پاره شو او دلته کې زموږ سره لیرنګز دی نو پکار دا چې د خوراک د لیرنګز نه منشي ځکه د لیرنګز چې دی بیا اټیچ شوی دی د پړپوسانو د ټریکیا سره چې د خوراک د ټریکیا ترتاو نشي که د خوراک د ټریکیا ترتاو شو نو دا بیا پړپوسانو ته ځي هلته کې بیا اکسیجن کم شي ته ځي
خدای نه کې انسان دې بیا مري. نو د دې ټریکیا نه بچ کولو دپاره چې کومه لیرنګس چې دی په دې باندې لپاسه یو سر شانتې لګېدلي لکه تاسو په تیله باندې سر کې دی هغې ته موږ اپیګلاټس وایو. اپیګلاټس چې دی یو سیل جوړ کړي لکه داسې یې وایي داسې یو سر شانتې چې دی هغه جوړ شي. ټیک شو لپاسه په دې باندې دا جوړ شي نو خوراک دې ته چې دی نه ارتاوي که فرض که دې ته راتاو شو د لیرنګس ته د لیرنګس چې دی بیا ټچ شوی دی د ټریکیا سره ټریکیا کم پایپ چې دی او هغه بیا وروسته ټچ شوي دي د لنګ سره نو دا خوراک به بیا دلته کې راځي. نو دلته کې یو سري الله پاک ول نظام داسې جوړ کړی دی دلته کې اپیګلاټس دي اپیګلاټس ولې کې دا ځای بند کړي نو خوراک چې دی دې ته بیا نه راځي اټومیټیکلی خوراک چاته بند شي دا ټریکیا ته چې دی بند شي نو په دې کې زموږ ټریکیا چې دا محفوظ شي او د خوراک چې کوم مین لاره ده نو دا په هغې باندې ځي موږ ورته وایو اوساپیګس. لکه د خولې نه پیرنګس ته راغی د پیرنګس نه اوساپیګس ته دلته کې الله پاک دا پایپس چې دي هغه جوړ کړي دي. خو څومره چې انسان ژوندی دغه پایپس خپل کار کوي یو ورځ هم تاسو به نه اورېدلی چې انسان دی د هغه چې کومه ټریکیا ده هغې ته چې خوراک تللی ځکه الله پاک ورته دلته کې دا اپیګلاټس چې دی دی ورته پیدا کړی دی. نو اورل سټیج چې دی دا سټیج 1 شو بیا پیرنګس ته دغه سټیج 2 شو د دې پیرنګس نه بیا اوساپیګس سټارټ کېږي نه زموږ سره سټیج 3 دی نو اوس درته سټیج 3 وایم. کم سټیج 3 چې دی د موږ اوساپیګل سټیج چې دی هغه ته وایو یا تاسو سمپل لیکلی شئ اوساپیګس. نو څه کوئ بولس از پاسډ انټو اوساپیګس. بولس کوم خوراک چې بالکل میده شوی دی په سټیج 1 کې د پیرنګس نه پاس شو هغه لاړ اوساپیګس ته چې کله اوساپیګس ته لاړ بای اټومیټک کانټریکشن اف پیرنګس ما تاسو ته وایي چې کله چې خوراک پیرنګس ته لاړ که نه په دې کې بیا ستاسو کار نه چلیږي په دې کې بیا زموږ مرضي نه چلیږي بیا د دې پیرنګس اوساپیګس خپل کار شروع شو بیا د دوی مرضي ده چې د دوی مرضي ده نو دا زموږ سره اټومیټک کانټریکشن دی. ټیک شو ریفلیکس اکټیویټیز دي. نو د دغه اوساپیګس نه دا خوراک چېرته لاړ شي سټمک ته معدې ځان ته راکاږي چې کله ځان ته راکاږي نو دغه ته موږ ګریویټي وایو چې دلته کې دا یو فورس شو او ریفلیکس ایکشن شو. ټیک شو په دې باندې لږ ځان پوه کوئ وکې دی دا زموږ سره اوساپیګس دی. ټیک ده دا خوراک چې دی دا په دې کې چې دی روان دی. سټیج 3 کې موږ دا وایو چې بولس اوساپیګس ته لاړو کوم خوراک چې معده شوی دی موږ بولس وایو. اوساپیګس نه دا خوراک بیا ځي معدې ته په دې کې تو کنټرول کولی نه شي. خو بیا د دې سټیج 3 نه بعد بیا بل ټایپ ورکړلی پیرسټالس. پیرسټالس مطلب څه دی دا خوراک چې کله د اوساپیګس ته راغی نو دا خوراک په دې اوساپیګس کې موومنټ کوي دا به ځان معدې ته رسوي. نو دا به ځان څنګه معدې ته رسوي غوږ کې دی لکه دا زموږ سره اوساپیګس دی دا خوراک به داسې ارتاویږي دا اوساپیګس دا وال چې دی دا به داسې ټچ شي بیا به داسې پرېښودی شي بیا به ټچ شي بیا به پرېښودی شي. دا اوساپیګس کې دا خوراک ډایرکټ داسې لاندې نه ځي لکه دا داسې ډایرکټ چې دی نه راځي دا داسې راځي داسې راځي. نو په دې کې دا خوراک چې دی دا مزید معده شي لکه دوی چې په دې لاسو کې داسې څه ونیسئ زور ولا ورکړئ بیا پرېږدي لاندې لاړ شي لاندې کومه حصه چې دا بیا داسې ونیسئ دا بیا لاندې لاړ شي لکه داسې چې کوی دی لکه دا خوراک زموږ سره دلته کې را روان دی که نه د دې اوساپیګس دا حصه چې دا داسې شوی. ټیک شو دغه شاندار رواني نو دا حصه چې دا کولا وشي نو چې کله دا کولا وشي که نه دا خوراک بس دلته کې راغی نو دا حصه بیا دا چلو کې دا پې رابند شي داسې. ټیک شو د دې چې دا خوراک لاندې راشي نو دا والس خپل ځای چې دی واپس ورشي. نو دا اوساپیګس داسې قسمه مومنټ موږ څه وایو دې ته موږ پیرسټالس وایو. دا تقریبا د 4 نه والا 8 سیکنډ ټایم پورې الي چې خوراک د پیرنګس نه ستا معدې ته ورسي. د 4 نه والا MCQs لپاره دا خبره راځي د 8 سیکنډ پورې دا ټایم الي چې دا خوراک زمونږ معدې ته چې دی ورسي نو دا داسې قسمه مومنټ چې دی نو دې مومنټ ته موږ وایو پیرسټالیسس. ټیک شو بیا په دې پسې چې کوم بل سټیج شروع کېږي هغې ته موږ سټمک وایو هغه ټاپک چې دی اوږد دی پکې هم سټیجز دي HCL خبره موږ کوو د بل ارګن نه ولایا څه انزایم څه قطره وغیره دا راځي او که نه نو دا به انشاءالله زه تاسو ته بل لیکچر کې وکړم. سټمک که دې پورې پوه شوي نور ملګرو سره چې دی ضرور شیر کوئ میلاو شو بل لیکچر سره. تھینک یو ډېر مننه.